سلامونه احترامات ملګرو. په دې برخه کې په دې خبره کوو چې د پروژو د مدیریت د انسجامو د مدیریت په برخه کې دریم عمده کار چې ترسره کیږي هغه د نظارت او کنټرول کار دی. په دې برخه کې معمولاً درې عمده فعالیتونه ترسره کیږي. هغه عبارت د دې دی چې د پروژې پرمختګ تعقیبیږي، د پروژې په لاره باندې شته خنډونه او مشکلات تشخیص او ورته لارې چارې برابریږي، او همدارنګه د پروژې د پرمختګ په اړه باندې معلومات د پروژې ګډونوال یا د نورو سره شریکیږي.